عبدالله سره اسلام آباد ته څوک تللي دي او فرخنده زهرا نادري او اسحاق ګیلاني ورسره په اسلام آباد کې څه کړي دي؟ سلامونه لیدونکو دې ویډیو کې وګورئ. 3 ورځې وړاندې د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله په یو رسمي سفر اسلام آباد ته لاړ. عبدالله د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په رسمي بلنه پاکستان ته تللی دی. که څه هم پاکستان ته عبدالله د مصالحې عالی شورا د مشر تر نوم او دندې لاندې تللی دی، خو په بلاوي کې داسې کسان ورسره دي چې د مصالحې شورا رسمي غړي دي او نه هم کومه حکومتي دنده لري. د بیلګې په ډول اسحاق ګیلاني چې د عبدالله ټاکنیز ملګری دی، په دغه بلاوي کې له عبدالله سره ښکته پورته کیږي. له اسحاق ګیلاني وراخوا د عبدالله بل ټاکنیزه ملګرې فرخنده زهرا نادري هم اسلام آباد ته تللې ده. که څه هم د سیاسي هوکړې اړوند ډاکټر عبدالله د مصالحې عالی شورا مشر وټاکل شو، خو عبدالله لا هم د حکومت دننه سیاستونو کې او هم بهرنیو هیوادونو ته سفرونو کې یوازې د خپلې ټاکنیزې ډلې استازیتوب کوي او له هغوی سره ښکته پورته کیږي. له عبدالله ژوره ګیله دا ده چې له خپل اړخ یوازې لس هغه وزیران د نومان وزیرانو په ډول معرفي کړي دي چې په ټاکنیز ټیم کې ورسره وو او ډیری یې هم تاجکان دي. عبدالله ملي کېدو ته اړتیا لري او دا به وخت واخلي چې دی له ګوندي او په ځانګړي ډول د جمعیت ګوند او همدا ډول له ټاکنیز هغه هم په ځانګړي ډول د همپالنې ټیم له سیاست ځان را بهر کړي. له تاسو مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. کوم ویډیو خوښ شوي وي نو لایک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.